السلام علیکم قدرمن لیدونکو په دې هیله امید چې د ښه صحت لرونکي به وئ. ستاسو په درانه خدمت کې د ULD ټیچر یوټیوب چینل له لارې د انګلیسي زده کړې په درس کې حاضر شوی یم. خوږو لیدونکو په دې هیله امید چې تاسو به په تیر شوي درسونو باندې پوه شوي وئ او ګټه مو ورڅخه پورته کړې وي. نن ورځ خوږو دوستانو په نوي درس کې یو څو نوي جملې لولو. داسې جملې چې تاسو هغه په ورځني ژوند کې بیخي زیات استعمالوئ او بیخي زیات د استعمال وړ دي. خو مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، ستاسو څخه په ډېر درنښت هیله کیږي چې تاسو د ULD ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په دې څنګ کې په دې بیل آیکن باندې کلیک وکړئ او آل پریس کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره در ورسیږي بغیر له سرچ څخه. خوږو دوستانو که مو خوښه وي نو درس په پیل کړو. لومړنۍ جمله دوستانو، تاسو سم په غور سره فکر ورته کوئ، ډېرې مهمې جملې دي. Congratulation معنا مبارک شه یا مبارک یا مبارکي درته وایم. Congratulation مبارک شه. Congratulation. دوهمه جمله د دوستانو کنګراچولیشن خو تاسو په خپل امر باندې پوهیږئ چې کوم وخت د استعمال وړ ده، چې دا په کوم وخت کې د استعمال وړ ده. ډېره ښایسته جمله ده او شاید تاسو ته بیخي زیات خوند هم درکړي دا جمله. کنګراچولیشن. دوهمه جمله I'm sorry. زه بخښنه غواړم. زه بخښنه غواړم. تاسو دلته کولی شئ چې یوازې د I ضمیر په بدلولو سره له دغه جملې څخه یوه بله جمله هم جوړه کړئ. لکه ما درته لیکلي دي چې I'm sorry، تاسو ووایئ چې we are sorry، موږ بخښنه غواړو. they are sorry، دوی بخښنه غواړي. نو دا ډول جملې تاسو په خپله نور له ځان څخه ورباندې جوړه کړئ. بله مهمه جمله Please speak loudly. Please speak loudly. مهرباني وکړه په زوره وغږیږه. په زوره خبرې وکړه. Please speak loudly. مهرباني وکړه په زوره وغږیږه. دوستانو، دا لکه اوس په محاوره کې موږ او تاسو استعمالوو او د دې په واسطه موږ یوه بله ښایسته جمله هم ورګډوو تر څو دا جمله بیخي ښایسته شي. لکه ګوره I don't hear your sound. موږ په تېره ویډیو کې هم دا جملې جوړې کړې وې، خو خیر I don't hear your sound. زه ستا غږ نه اورم. Please speak loudly. مهرباني وکړه په زوره وغږیږه. ښایسته جمله پکې جوړېږي. بله جمله Don't bother your parents. خپل مور او پلار دې مه ځوروه. Don't bother your parents. او تاسو دې جملې په واسطه کولی شئ چې بله جمله داسې جوړه کړئ لکه parents زه اوس ورڅخه لرې کوم او څنګه یو بل څوک وراچوم د پیرنټس په ځای. لکه Don't bother your friend. ملګری دې مه ځوروه. Don't bother your friend. Don't bother me. ما مه ځوروه. ښایسته جملې ورباندې جوړېږي. Don't bother the children. ماشومان مه ځوروه. همدا قسم تاسو نوره جملې له ځان څخه په خپله ورباندې جوړه کړئ. بله مهمه جمله You work very nicely. ته ډېر ښایسته کار کوې. تاسو د دې جملې په واسطه کولی شئ چې نوره جملې داسې جوړې کړئ لکه You speak very nicely. ته ډېر ښایسته خبرې کوې. ستا خبرې ماته ډېر خوند راکوي. ډېرې ښایسته خبرې کوې. You speak very nicely. همدا قسم بله جمله You play very nicely. ته
ډېره ښه لوبه کوې، ډېره ښایسته لوبه کوې. دا قسم تاسو کولی شئ چې نوره مهمه جملې هم ورباندې جوړ کړئ. خو دوستانو ستاسو باید یوه خبره په یاد ولرئ چې که چېرته تاسو غواړئ چې ښایسته جملې جوړې کړئ، مهمه جملې جوړې کړئ او په جملو باندې خپل ضرورت رفع کړئ او انګلیسي ورسره زده کړئ، نو تاسو داسې وکړئ چې د جملو لپاره لغتونه زده کړئ. د لغتونو زده کول بیخي زیات مهم دي د جملو لپاره، ځکه بغیر د لغات له زده کولو څخه جمله نه جوړیږي. اول ته باید لغت زده کړئ او له هغې وروسته ته کولی شئ چې جمله جوړه کړئ په هغې باندې. هغه جملې البته چې تاسو له ځان څخه جوړوئ او هغه جملې چې موږ یې دلته در وړاندې کوو په دې کې خو ستایه لغتونه لیکل شوي دي. نو دې لپاره تاسو کوشش وکړئ چې هلته موږ بیخي زیاتې د لغتونو ویډیوګانې پورته کړي دي خپل یوټیوب چینل ته. تاسو هلته په زموږ په پلی لیست کې یعنې د انګلیسي زده کړې په کورس کې موږ هلته ځانګړی کورس جوړ کړی دی، په هغې کې تاسو کتلی شئ چې هغه ټولې ویډیوګانې وګورئ. راځو بله جملې ته. I don't want to upset you. I don't want to upset you. I don't want to upset you. زه نه غواړم چې تا خفه کړم. زه نه غواړم چې تا خفه کړم. I don't want to upset you. زه نه غواړم چې تا خفه کړم. او د دې په مرسته به تاسو نوره جملې داسې جوړوئ لکه I don't want to upset people. I don't want to upset people. زه نه غواړم چې خلک خفه کړم. I don't want to upset my parents. زه نه غواړم چې زما خپل مور او پلار خفه کړم. I don't want to upset my friends. زه نه غواړم چې خپل ملګري خفه کړم. دوستانو مهمه جملې ورباندې جوړیږي، نو تاسو کوشش کوئ چې په دې باندې نوره جملې له ځان څخه جوړې کړئ، تر څو یو به مو تمرین ورباندې شوی وي او بل به مو جملې ورسره زده شوي وي. بله جمله Take picture of me. Take picture of me. Take picture of me. زما څخه یو عکس واخله. زما څخه یو عکس واخله. تاسو داسې هم ویلی شئ take picture of me او همدا قسم هم ویل کېږي چې take me a picture. Take me a picture. زما څخه یو عکس واخله. مهمه جمله دوستانو دغه یوه خبره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم چې تاسو باید کوشش وکړئ چې دغه جملې چې موږ یې در وړاندې کوو، نو د دغه جملې په مرسته تاسو باید نوره مهمه جملې راوباسئ، یعنې د همدغه جملې فرمول ته ګورئ او نوره مهمه جملې تاسو ورباندې راوباسئ. او بله خبره دا دوستانو چې که چېرته تاسو همدا قسم کول غواړئ، یعنې د دې په واسطه نوره جملې راوباسئ، نو تاسو ته لومړی مهم شی چې دی هغه لغتونه دي. تاسو باید په لغتونو کې بیخي ښه وئ، یعنې لغتونه باید تاسو زده کړي وي. له هغې وروسته تاسو کولی شئ چې د دغې جملې په مرسته نوره جملې راوباسئ. نو د دې لپاره تاسو خوږو دوستانو مراجعه وکړئ زموږ د انګلیسي زده کړې کورس ته، کوم چې موږ په خپل یوټیوب چینل کې اپلوډ کړی دی، او تاسو هلته د ULD ټیچر یوټیوب چینل په د پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ، دا پریس کړئ، تاسو له همدغه ځایه هم پیج ته داخلیږئ، نو هلته به تاسو په اسانۍ سره ووینئ چې هلته یو پوره کورس پروت دی، په هغې کې لغتونه، ګرامر او جملې هر څه موجود دي. په اسانۍ سره تاسو هلته کولی شئ چې انګلیسي ورڅخه زده کړئ. ملګرو نننۍ ویډیو په همدغه ځای بس کوو، اوس هم راڅخه لږ اوږده شوه. تر بیا د الله په امان and have a good time.